بھائی دیکھ سکتے ہو یہ سارے جو دوست ہیں نا وہ گئے. دیکھ سکتے ہو یار کتنا زیادہ سیلاب ہے. ادھر ایک گھر تھا وہ بھی لے کر گیا. گائز بہت زیادہ سیلاب آیا ہے. ابھی میں جائیں گے کہ موٹر سائیکل کو سٹارٹ کیا. ایک دوست نے مجھے کال کیا کہ بہت زیادہ سیلاب آیا تو دیکھتے ہیں ادھر جائیں گے. اللہ خیر کرے. دیکھ سکتے ہو یار کتنا زیادہ سیلاب ہے. ادھر ایک گھر تھا وہ بھی لے کر گیا. على كزان ساطيخا يوم نسي او پوری مڑی مروڑی اتفا. بھائی دیکھ سکتے ہو یہ سارے جو دوست ہیں نا وہ گئے. تو بھائی جتنے بھی مطلب لوگ ہیں نا ادھر گھروں میں ہے ریگی مطلب سمر خلط تھی نا نو احتیاط کوي کوشش کوي چې کور نه مروځي او ماشومان له تلاسه ورکوي. صحیح ده که نه ډېره زیات اوبه راغی ورو اوبه زیاتېږي وینې خیال دی ورته نه ټول خلک راغروي. اوبه ګوره دې حده پورې راغی دې حده پورې دا راتلی شي هر ځای پورې. نو کوشش کوي احتیاط کوي چې کورونه بیخي روځئ ما. صحیح ده که نه ټول خلک ولاړې تماشې کوي. تو دیکھ سکتے ہو ادھر کتنے لوگ کھڑے ہیں. ایک لوگ بھی ایک مطلب ایک بندہ بھی مدد کے لیے نہیں آتا ہے. دیکھ سکتے ہو دیکھ لو ہے کوئی بھی بندہ نہیں آتا. ایک ہے سب ادھر کھڑے ہیں لیکن کیا کرے یار مدد کرنا تو پڑے گا اس غریبوں کا. کوئی اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں. دیکھ سکتے ہو یار بس اللہ خیر کرے. سب اپنے مدد کے لیے آئے ہیں. ایک یو بیٹھی او شیشہ وغیرہ راوړه مونږ چار چپلې مې راواچولې موږ نه خو خپلې ان لوگوں نے بہت زیادہ مدد کر لیا. دیکھو اللہ کا فضل ہے بس. ایک بھی نہیں آیا سو کمرہ نگر یہ مدد تپار مشکل الحمدللہ خپل مددوں کو اللہ فضل ہے. بس الحمدللہ پانی جو ہے نا بہت زیادہ کم ہو گئی. صحیح ہے اوبه ډېره زیاتې کمې شو ملګرو او خپل احتیاط کوئ ځکه چې باران چې مسلسل وچلېدو نو بارش نو بیا به ډېر زیات نقصان وکړي. اگر بارش جاری رہا تو زیادہ نقصان کرے گا. صحیح ہے اور ابھی بھی لوگ کڑے کوئی بھی نہیں آئے کوئی مدد کے لیے نہیں آیا لیکن ہم نے اپنا مدد کر لیا. دو ورا ټول مرګر راغلي څوک ویډیوګانې کوي څوک څه کوي څوک څه کوي دلته هلته مدد دپاره څوک هم نه راغلي. دو ورا دا پکې راغلی دلته مې مدد وکړه فلوډ دپاره خو بس مدد نشته. سلمانه څه د هغه ورکړه که نه مړه انفارمیشن ورکړه وله یار. بس الله یې نور باقي خیر وکړي. ښه زمونږ کلی سیټ دی بس بس دی الله یې به نور باقي خیر وکړي یار. بس مونږ پکې سوی دی نه شو کم دی
سو بھائی صاحب صبح اتنا زیادہ فلوڈ نے سیلاب آیا تھا کہ اب تک کی گئے اور ابھی آ گئے اور ابھی جائیں گے دکان کو کھولنے. صحیح ہے دکان کو کھولتے ہیں اور پھر ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ولاگ کی طرف. تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں. والسلام حافظ.